څوک هم چې واتساپ استعمالوي د هغو دپاره د واتساپ یو ډېر پټ سیټینګ چې ډېر اهم سیټینګ دی. دا سیټینګ اوسه پورې تاسو ته چا نه وي ښودلی. په دې سیټینګ سره تاسو کولی شئ که تاسو په واتساپ کې مصروفه یې، چا سره میسج یې کوئ، ضروري معلومات ورسره شیر کوئ، په دې کې تاسو ته کال راځي. یعنې هر څوک تاسو ته په مخه کال کوي په واتساپ باندې او تاسو ته تنګ راشئ او تاسو غواړئ چې دا کال زه بلاک کړم. د دې لپاره د واتساپ یو ډېر پټ سیټینګ دی چې کله هم تاسو دغه سیټینګ آن کړئ نو تاسو سره چې څوک هم په واتساپ کې ټلیفون کوي هغه به ډایرکټ بلاک کېږي، تا ته به راځي هم نه. یعنې ډېر ایزي کار دی. تا ته چې څنګه څوک کال میلاوي هغه به ډایرکټ هلته بلاک کېږي. نو ډېر د کمال نه ډک سیټینګ دی، پټ سیټینګ دی. څه وکئ دا سیټینګ تر اخره پورې وګورئ. بل که ویډیو مو خوښه شوه، ویډیو معلوماتي وه، د ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. نو زه دغه مکمل طریقه کار ګورو چې د واتساپ دا سیټینګ به موږ څنګه کوو چې ټول کال بلاک کړو. دوستانو هر کله هم چې تاسو غواړئ چې په واتساپ کې تاسو ته څوک کال نه کوي، یعنې چې کله هم تاسو ډیټا آن کوئ یا څه کار کوئ تاسو په موبایل کې، نو تاسو ته په مخه په واتساپ کې ټلیفونونه راځي او د هغې د وجې نه تاسو ډېر تنګېږئ. که تاسو غواړئ چې زه دې دا کالونه ټول مکمل بلاک کړم او ماته دې څوک هم کال نه کوي، صرف میسج دې ماته راځي، نو تاسو بالکل کولی شئ. د هغې لپاره یو په واتساپ کې دا سیټینګ دی کال، چې کله تاسو راشئ دا آن کړئ نو بیا به کال تاسو ته راځي خو تاسو به پرې پوهېږئ نه، سایلنټ به وي. صحیح ده، خو هغې کې هم اکثر د اپشن پیل کېږي. نو دې لپاره زه تاسو ته ډېر اسان کار ښیم چې تاسو به ټول کال په یو کلیک سره بلاک کولی شئ. چې څوک هم تاسو ته کال کوي هغه سره به هغلته اټومیټک بیک کېږي، کینسل کېږي به، تاسو به دلته کال نه راځي. نو ډېر اسان کار دی. څه به وکړئ خپل موبایل کې به ګوګل ته راشئ. څنګه چې تاسو ګوګل راواړوئ دلته به سرچ کړئ tik50.xyz. دلته به تاسو سره لاندې دا سایټ راوالي tik50. تاسو به څه وکړئ په دې tik50 په کلیک واخلئ. څنګه هم چې تاسو په دې کلیک واخیستلو دلته دی سرچ آپشن دی، تاسو به په دې ګوټ کې په دې سرچ آپشن کلیک کوئ او دلته به ولیکئ کال بلاکر. دغه شانتې به تاسو شارټ ولیکئ کال بلاکر او دا به سرچ کوئ. چې کله تاسو دا سرچ کړو تاسو سره به اولنی دا تصویر راوالي. صحیح ده، دې سره دا لاندې لیکل دي. تاسو به څه وکړئ په دې لیکلو به کلیک واخلئ او بالکل ویښ ته به لاړ شئ. دا اپلیکیشن به خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. دلته به تاسو وکئ دا کراس نشانه دی بره، تاسو به په دې کلیک کوئ. چې په دې کلیک کو تاسو ډارک سکرین خوښوئ په دې ایپ کې یا وایټ، نو هغه به سلیکټ کړئ او په دې سټارټ په کلیک کوئ. څنګه تاسو په سټارټ کلیک کو دلته به تاسو دا پرمیشن چې دی آن کړئ، دا تاسو آپشنونه درکړي وي چې دغه شانتې به تاسو پرمیشن آن کړئ. نو دا به تاسو آن کړئ، په دې کنټینیو به کلیک کوئ. چې کله تاسو دغه آن کړه نو تاسو سره به ډایرکټ دا پیج راوړي. اوس دې کې تاسو ته د کمال طریقه ښایم. که اوس تاسو غواړئ تاسو غواړئ چې ټول ټلیفونونه دې بلاک شي نو تاسو په دې آل کلیک کوئ. که تاسو غواړئ چې صرف ما سره کوم کنټیکټ دی هغه دې بلاک شي چې هغې نه ماته رینګ نه راځي نو تاسو هغه هم کولی شئ. که تاسو غواړئ چې دلته د ان ناون نمبر چې دی کوم چې ناشنا نمبر یې دي صرف دې هغه بلاک شي چې د هغې نه ماته کال نه راځي نو هغه هم تاسو کولی شئ. ان ناون نمبر دا دی صرف. که تاسو ناشنا نمبر نه واتساپ ته بار بار کال راځي نو هغه هم تاسو بندولی شئ. فار ایگزامپل ما په دې ان ناون نمبر باندې کلیک کو. صحیح دی، دلته څه وایي اونلی انکمینګ کال فرام ان ناون مای کنټیکټ ویل بي بلاک. کوم چې ان ناون نمبر نه کال راځي، صحیح ده، کوم چې ناشنا نمبرونه کال راځي هغه اټومیټک بلاک کېږي. اوس دلته ما سره دی واتساپ او واتساپ بزنس تاسو چې په کوم کې لګول غواړئ نو هغه به تاسو آن کړئ. ګورئ دا اوس ما په واتساپ بزنس باندې آن کو. اوس چې ما ته د ناشنا نمبر نه واتساپ بزنس ته څوک هم کال کوي هغه سره به اټومیټک بلاک کېږي. یعنې دا په دې کې د کمال سیټینګ دی چې تاسو ناشنا نمبر هم بلاک کولی شئ، ټولې نمبر هم بلاک کولی شئ، چې کومې تاسو غواړئ هغه هم بلاک کولی شئ. دغه شانتې کوم ان ناون نمبر نه چې کال بلاک کېږي هغه به تاسو سره دلته شو کېږي هم. صحیح ده، دلته به شو کېږي مې دې ځای کې. صحیح ده، کوم کال چې بلاک شي. صحیح ده، دغه شانتې دوستانو تاسو په اسانۍ سره که تاسو ته څوک په واتساپ باندې د تنګولو لپاره بار بار کال کوي نو هغه تاسو دغه شانتې بلاک کولی شئ. نور که دا ویډیو مو خوښ شوي ملګرو سره خامخا شیر کړئ. څه قسمه کوېسچن وي ستاسو، څه پوښتنه وي کمنټ باکس کې کولی شئ. د دې نه علاوه مونږ سره کنیکټډ اوسئ. ډېره مننه.